لاندې راځو هغه معلومات برخې ته یادداشت ده او دا یادداشت یې په دې ځای کې راځي، وصیت په دې ځای کې چې موږ او تاسې مخکې په ثبت خبره کوله، عکسونه یې دلته چې هغه کوم شپږ دانې عکسونه چې موږ او تاسې خبره کوله هغه دلته راځي، په لاس لیکل سوی سند ده، دا نمونې په ډول باندې ورسره راخیستی، دا په دې ډول باندې ورسره راځي، هغه ویډیو لینک چې موږ او تاسې ورسره ورکړی و هغه د ویډیو لینک په دې ډول باندې ورسره راځي، دلته به ښکاره کېږي چې موږ او تاسې وګورو. بهرني لینکونه چې دي هغه به په دې ډول باندې دلته چې کوم بهرني لینکونه ورکول شوي هغه کولی شو موږ او تاسې وګورو. اډیو د هغه اډیو کوم غږیز پیغام چې ورسره ورکول شوی و په دې ځای باندې موږ او تاسې کلیک کوو، هغه اډیو کوم غږیز پیغام چې اوس مخکې د ثبت وخت کې تشریح کوو هغه دلته کتلی شي. په دې ښي اړخ کې دلته دغه شهید چې ده دا د ډلګي مشر لخوا هم تایید شوی او د جهادي ارزښتونو د ریاست لخوا هم تایید شوی. اوس دلته چې کله موږ دا ماوس ورته نږدې کوو دلته لیکي دا شهید د ډلګي مشر او ریاست دواړو لوري تایید شوی دی، ځکه یې دوه ستوري اخیستي دي، یعنې داسې شهیدان به یې موږ او تاسې په دې برخه کې شهید به ثبتوو ولې ستوری یو شی به نه وي ورسره. دا به خدا نخواسته په دې معنا نه وي چې دا شهید نه ده تایید شوی، نه ډلګي مشر به تر اوسه پورې نه یې کتلی، ډلګي مشر به یې تر اوسه پورې معلومات نه یې کتلي. کله چې هغه معلومات ګوري هغه به په دې ځای کې هغه د ثبت برخې ته راځي، کله چې یې ثبت کړو هغه ستوری یو یا دواړه به ورته راځي. دغه د شهید لفظ چې دا په سره رنګ باندې لیکل شوی دا له هر شهید سره چون دا د شهیدانو ویب سایټ ده، د شهید نوم اتومات په خپل باندې خپله دغه سافټویر ورسره انتخابوي. دلته یې پلار نوم لیکل شوی ده، د پلار نوم یې دا ولسوالي او ولایت لیکل شوي دي، دا شهید متاهل و او یو اولاد لري، د کورنۍ شمیره یې دغه د نمونهیي یو شمیره ورکول شوې ده، دنده یې مجاهد و، ډلګي مشر یې مولوي عبدالقدیر واقد و، د زیږېدلو نیټه یې دا وه. ولې دا نیټه موږ تاسې لاندې بیا بدلولی هم شو چې مثلا وایي ګورو چې په میلادي او په قمري باندې دا وګورو. تعلیمي کچه یې طالب العلم و، مورنۍ ژبه یې پښتو ده، وړتیاوې تخنیکي چارې مخابرات و مین، د شهادت ملګري پلان و پلان دا د شهادت ملګري و. اوس دلته یو مهمه برخه موږ پکې راخیستې، د شهادت نیټه یې په کوم باندې کلیزه باندې ګوري چې دا بیا موږ او تاسې بل چېرته پسې اړ نه سو بلې خواته لاړ نه سو، په هجري شمسي باندې ګورو هلته هغه پاسم بدله سوه دغه په دې ځای کې او د مثال نوم دا راغلی، قمري باندې ګورو، میلادي باندې ګورو، دا اتومات دلته بدلېږي او ګوري. د شهادت ځای یې یحیی خیل شمام الزی دی، د شهادت ډول یې بمبار ده، د قبر معلومات یې